طالبانو بیا د مړو له قبرونو سره څه وکړل؟ آیا وایلو زول اتڼې پې وکړ، قرصک یې وکړ که بل څه؟ د دغه خطرناک کار لپاره یې دغه ویډیو وګورئ او بیا چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیکا ځایي خلکو ویلي دي چې طالبانو په دې ولایت کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د یوه مشهور قومندان عزیز الله کاروان قبر په دویم ځل په بمونو الوزولی دی. د پکتیکا مشهور شاعر بشیر باران پرته له دې چې په مشخص ډول په دې اړه څه ووایي، د خپل فیسبوک پر پروفایل او کور د عزیز الله کاروان عکسونه لګولي دي او دا 2 جملې یې ورسره لیکلي دي، لکه چې ته ژوندی یې موږ درته مړه ولاړ یو، د میړنو وړکو نوي زیارتونه. طالبانو د 1400 کال په اقرب میاشت کې هم د نوموړي قبر په بمونو الوزولی و. عزیز الله کاروان په پکتیکا کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو مشري کوله او په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. نوموړی څو کاله مخکې د کابل په 3 مکرویان سیمه کې د طالبانو له لورې ووژل شو. د عزیز الله کاروان د قبر الوزولو په غبرګون کې یو شمېر فعالانو توند غبرګونونه ښودلي دي او ویلي دي چې طالبان نه یوازې د پښتني او انساني بلکې اسلامي ارزښتونو په خلاف عملونه هم کوي. منتقدینو په کندهار کې د جنرال عبدالرازق پکتیکا کې د عزیز الله کاروان د قبرونو او نورو سیمو کې د غازی امان الله خان، اشرف غني، حامد کرزي او نورو پښتنو شخصیتونو عکسونو او نومونو ته د سپکاوي په یادولو ویلي دي چې دا ډله د یوې افراطي ایډیالوژۍ استازیتوب کوي او د ځینو فاشیستانو د تبلیغاتو برعکس چې طالبان د پښتنو استازي او مدافعین ګڼي، هیڅکله د پښتنو د روایتونو او پرګنو استازي نه دي. تاسو د طالبانو دغه کار څنګه ارزوئ او څه ویل ورته لرئ؟ تاسې ورته خپلې ویناوې په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو چې زه راګرځم تاسو